ازادي خپلواکي آرام ژوند او کابل هغه ولایت دی چې د افغانستان پایتخت دی او د هیوادوالو د زیاتې ګڼه ګوڼې څخه یې خپله غیږ د امن په یو رنګین ماحول کې ډکه ده او هیوادوال په پوره امن او مینه او ورورولۍ کې راشه درشه کوي او خپلې ورځنۍ کړنې سرته رسوي. په همدې بنسټ موږ هم د مستنداتو په دې لړۍ کې د کابل ولایت د مقام فعالیتونه د تصویر په هنداره کې تر تاسو پورې در رسوو. هیله ده چې تر پایه راسره واوسئ. سوکالي بېغمې او خوښۍ پرمختګ ته چمتو مو هېواد هر سبا. د کابل ولایت په کمو امکاناتو او د الله جل جلاله په نصرت د 2 میلیون افغانانو لپاره یو د امن هوسا کور ګرځېدلی. په اړه یې خلیفه صاحب خپل بیان داسې کوي چې کومه ستړیا او ستوماني تاسو تېروئ الله پاک درنه قبوله کړي. تر ټولو نه د ښه والی دغه هماهنګي ده همغږي ده د ټولو ارګانو ترمنځ باندې د اکثره وزارتو ریاستو ترمنځ باندې. دلته خارجي دیپلوماتان پرته دي، سفارتونه دي، مؤسسات دي، وزارتونه دي، خارجي مېلمانه راځي، داخلي مېلمانه راځي او د دې ټولو په تحفظ کې د امنیت د نظام اداره او انتظام چې کوم د کابل ولایت د قومندانۍ او د استخباراتو ذمهواره جوړیږي دا چې تر خپله یو تر بله څومره همغږي وي او اعتماد وي د درې ارګانو خاص کار د دفاع وزارت او داخله وزارت استخباراتو بیا دومره په دې وضعیت باندې مثبت اثر کوي. او موږ تاسو وموندل چې په د تېر یو کال کې ډېر ښه امنیت الحمدلله تامین شوی دی. ورځ تر بله حالات ښه کېږي، ورځ تر بله کارونه ښه کېږي. اول 9 میلیونه یا 11 میلیونه یا په بله معنا 2 میلیونه خلک دلته شتون لري. د دغې سمبالول او ترتیب کول د دې مشکلات ته متوجه کول تشکیلات دومره کم دي چې بیخي د یاقوت لایموت په اندازه باندې موږ تاسو ګزاره ورسره کوي. امکانات هم ډېر کم دي خو بیا هم د خدای تعالی نصرت دی چې دومره خلکو اداره کول کنټرولول او دومره خاموش کول دا د الله تعالی په فضل او نصرت باندې کیږي. کابل په خپل ویش کې له 14 ولسوالیو او همدارنګه د 22 حوزو او 929 کلیو څخه برخمن او د هیواد یو زیاته برخه نفوس پکې د امن څخه اخلي او شپې او ورځې سبا کوي. په وطن کې جګړه شوه بیخي ناروا. دا چې د کابل ولایت پرنفوسه ولایت زه چې دا د کابل د ښار او د ولسوالۍ امنیت ته ګورم یقینا دا د دغو مسؤلینو لپاره زه یو کرامت و سعادت بولم. په طبعي لحاظ امنیت راوستل د کابل د ښار دا یو ډېر شاقه او تکلیفي کار ده خو لله الحمد د کابل په ښار او په ولسوالیو کې امنیت تأمین ده. پیښې خو به طبعا کیږي خو هغه مهمه مسله یې دا ده چې له پیښې نه وروسته په 10 دقیقو کې د موږ امنیتي ځواکونه که هغه د وزارت دفاع دي که د استخباراتو دي که د کورنیو چارو وزارت ته محل د واقعیت ته ځان رسوي او هغه قضیه په خپل کنټرول کې اخلي. نو لله الحمد امنیت 100% باندې تأمین ده او د دې لپاره هغه ښکاره دلیل دلته د عاشورا موضوع منځته راغله چې دا یوه ډېره ستړې او تکلیفي موضوع وه خو واقعا د کابل ولایت چې هغه کوم امنیتي مسؤلین وو په لوړه کچه که په ټیټه کچه باندې وو چې هغه کوم پلان هم جوړ کړی وو 20 ورځې د موږ مجاهدین د استخباراتو د قمندانۍ د قوې اردو مجاهدین په ښار او په حوزو کې او همداراز د غرو په سرو کې په هغه خپلو امنیتي چارو باندې مصروف وله چې هغه کوم پلان مو جوړ کړی وو دغه پلان د تطبیق په نتیجه کې لله الحمد د عاشورا مراسم په احسنې طریقې سره سرته ورسېدله. یوه جزئي پیښه هم موږ او تاسې د کابل په ښار کې نه درلودله. الحمدلله دا د موږ د تاسې د مسؤلینو او د موږ د تاسې د مشرانو د خاصې توجه د شفقت نتیجه او په دوم قدم کې د دغو مسؤلینو هغه د اخلاص نتیجه وه. ورزش هم په اسلام کې یو اصل لري او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ورزش ترسره کول د حقیقي ورزش استازیتوب کوي. دا د کابل ولایت د مقام خبرې دي او خپل بیان داسې کوي.
قدرمنو ورزشکارانو، ورزش هم په اسلام کې یو اصل لري. هر هغه ورزش چې په هغه کې د عورت مراعات وسي، عورت پکې لوڅ نه وي. هر هغه ورزش چې په هغه کې د بدن ښکلا او د بدن قوت په نظر کې ونیول سي. هر هغه ورزش چې په هغه کې مونځ قضا نه سي. زموږ ورزشکاران باید ورزش د عبادت په نیت باندې وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم ورزش ته مسلمانان تشویق کړي دي، صحابه کرام تشویق کړي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خپله په ورزش کې ونډه اخیستې ده. پیاده ځغاسته له حضرت بیبي عایشې سره کړې ده. همدارنګه د اس او د اوښ په رابطه باندې د مسابقو تشویق مسلمانانو ته کړی ده. نو له ټولو ورزشکارانو نه مو خواست دا ده چې دا ورزش به د عبادت په نیت باندې کوي. له ټولو ورزشکارانو نه مو خواست دا ده چې ورزش به په دې نیت باندې کوي چې زموږ هر ورزشکار به په آینده کې د دغې خاورې او د دغه ملت مدافع واقع کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي ولایت مقام ته د خپلو ستونزو د حل په موخه راغلي او خپلې ستونزې یې په پوره ډاډ او غور سره د ولایت مقام ته په بیان او د ولایت د مقام له لوري یې د حل لپاره ډاډ ورکړل شو. امارات اسلامی افغانستان در عمل را ثابت کرده هر اقلیتی به هر نامی که در افغانستان زندگی میکنه انشالله بدون تبعیض خدمات برش عرضه میکنه مطابق توانمندی که امارات اسلامی افغانستان داره. و امارات اسلامی افغانستان مصمم است که در هر ساحه والی و ولسوالی را کسر انتخاب بکنه که به مزاج مردم یا مصاحب بپامه. این موضوع امارات اسلامی افغانستان در عمل ثابت کرده. ولایت بامیان در جغرافیای افغانستان ولایتی است که اکثر نفوسش برادرای اهل تشیع ماست. والی را که انتخاب کرده از شما ما پرسان میکنم آیا با قلب مردم حکومتداری میکنه یا نمیکنه؟ به هر مشکلی اگر در ولسوالی‌های اطرافی ولایت بامیان باشه اگر در نزدیک باشه به مشکلش خود میرسانه. و ایره ما معلومات دارم که روزانه بزرگای ما از والی ولایت بامیان فرسان میکنه که خدا نخواسته تو کدام حرکت تبعیضانه را انجام ندی. در ولسوالی‌های بامیان شما میپامین در اکثر ولسوالا کی هستن؟ قماندانای امنیه کی هستن؟ امارات اسلامی افغانستان ایره به عمل رسانده و ایره یک شکل عملی قرار داده که به دل مردم حکومت داری میکنه. د کابل ولایت له کړنو څخه د خوشحالۍ په پار عبدالخالق خپل بیان داسې پیلوي. عبدالخالق هستم از ولایت پنجشیر در گندهای نو در شهر کابل زندگی میکنم. بسیار رویه خوب، خاطره خوب، پیش آمد خوب، واقعیت کار میکنم بسیار با صداقت با اخلاص شب و روز در خدمت مردم هستند. ما خاطره خوش از پیشان داریم، خوش هستیم. دا نظام الله جل جلاله خیسته کړی او الله جل جلاله د دا نظام د امیش لپاره لري. دا د عبدالستار د ژبې کلام دی چې داسې بیانوي. ډېر صحیح نظام دی، داسې نظام دی همیشه د پاره نور د خدای ښایسته کې ښکلی دی. د کابل په موسهي ولسوالۍ کې د څلورو قتلونو او خپلمنځیو جګړو د پای په هکله د کابل ولایت د مقام بیان داسې دی. لکه دا د نن د موسهي په ولسوالۍ کې زموږ د مشایخو، زموږ د علمای کرامو، زموږ د مصلحینو د هڅو په نتیجه کې دلته د قاتلین په دواړو خواو کې له دغه عذاب نه الله جل جلاله د دغه مصلحینو په نتیجه باندې دوی ته نجات ورکړه. له قصاص نه دا قاتل خلاص. صلح دا هم د شریعت یو اصل ده. صلح دا هم د شریعت یوه مهمه برخه ده. یا که د مقتول ورثه عفو ورته وکړي یا د مصلحینو له طریق نه اصلاح وسي بیا به قاتل نه قصاصیږي. نو الله جل جلاله دې زموږ جامعه زموږ ټولنه له دغو معنوي امراضو نه محفوظ او مسؤونه ولري. الله جل جلاله دې زموږ ځوانان خدای جل جلاله دې محفوظ ولري چې بیا په آینده کې په دغسې یوه ګناه کې واقع نه سي. او الله جل جلاله دې زموږ حاکمان او زموږ مسؤلینو ته دا توفیق نصیب کړي تر څو دغې سلسلې ته دوام ورکړي. که
که چېرته د موسهي په ولسوالۍ کې د قتلونو نور واقعات هم پېښ سوي وي د موږ خواست له ولسوال صاحب نه د موږ خواست له امنیت قمندان صاحب نه د موږ خواست د دغې ولسوالۍ له مشایخو نه دا ده چې هغه د قتل موضوعاتو ته د هم دغسې د اصلاح له طریق نه د حل لاره پیدا کړي او دغو طرفینو ته د الله جل جلاله سعادت نصیب وګرځوي تر څو د مصلحینو خبره دوی ومنله او دا د مصلحینو خبره په دوی کې تاثیر وکړه نو الله جل جلاله دې دغه طرفین د آخرت له وزر او د آخرت له عذاب نه د الله جل جلاله دوی ته نجات ورکړي. د کابل ولایت مقام د ټولنیزو فعالیتونو په موخه په ځینو غونډو کې د ګډون موخه د خلکو سره ځان شریک بلل بولي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من غشانا فلیس منا. څوک چې په معاملاتو کې درغلي کوي دا د موږ له امت نه دي. معنا دا به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له شفاعت نه محروم پاتې وي. داسې نشي چې خدای نه خواسته د ملت په خدمت کې لګیا یو او دغه خدمت ذریعه د عذاب د موږ لپاره وګرځي. راځي اخلاص به کوو تر څو دغه د ملت خدمت ذریعه د نجات د موږ لپاره وګرځي هم د دنیا له مصیبتونو نه هم د آخرت له مصیبتونو نه. په سروبي کې د 15 خپلمنځیو قتلونو موضوع د کابل ولایت د مقام له لوري حل شوې چې بیان یې د کلام په ژبه داسې کوي. یو ځل د سروبي په ولسوالۍ کې تقریبا 15 د قتل موضوعات موږ حل کړله. هغه همدغه د مشایخو د علماء کرامو د هڅو نتیجه وه. بیا چونکې دا د قتل مسایل هلته ډېر زیات وو بیا مو هغه شورا ته صلاحیت ورکړ چې تاسې کار شروع کړئ. په مطبوعاتو کې به ما اورېدلي وي یو 6 شپې مخکې بیا 15 د قتل موضوعات بیا حل سول الحمدلله. همداراز په بګرامۍ ولسوالۍ کې یوه جمعه مخکې همداسې د یو 3 کورنیو ترمنځ دښمني پیښه سوې وه. 4 نفره پکې شهیدان سوي وو. د علماو او د سپینګیرو د هڅو په نتیجه کې هغه دښمني هم په دوستي باندې بدله سوله. نو ډیر په دې باندې خوشاله سوم چې وخت مخکې د پغمان ولسوال صاحب ماته ویل چې داسې یوه هڅه مو روانه کړې ده د پغمان ولسونه هم له دغه مرض نه لږ کړېږي چې دښمنیان د انقلاب په جریان کې پاتې سوي دي هغه کورونه په عداوت او په حسد او په کینه کې سره واقع دي. نو زه غواړم چې د علماو او د سپینګیرو په وساطت هغه د کورونو په منځ کې دښمني په دوستي باندې بدله کوه چې دا د حمد او د شکر ځای ده. نن هغه د دوستۍ فضا جوړه ده. هغه متخاصم کورونه هغه 2 ډلې هغه 2 فامیلونه چې 50 کاله په عداوت او په حسد کې تیر کړي وو الله دې دغه معامزه عفو ورته وکړي او دا چې اوس د علماو او د سپینګیرو خبره واخیستله عمل یې ورباندې وکړه هغه دښمني د صلح په نتیجه کې په دوستي باندې بدله کړه. د کابل ولایت مقام له لوري نه یوازې په امنیتي او ټولنیزو مسایلو کې پرمختګ شوی بلکې په اقتصاد کې هم ډیر پرمختګونه شامل دي چې یو له هغو د نویو پروژو پرانیست غونډه او یا هم له ځینو فابریکو څخه لیدنه ده. بلکې اوس موږ په دغه حالت کې قرار لرو چې موږ به د ملک ته په هره برخه کې ترقی ورکوو. په اقتصادي برخه کې د تعلیم په برخه کې د صحت په برخه کې هغه لاسته راوړنې چې د اسلامي امارت په دې 2 کلو کې دي که چېرته جزئیاتو ته لاړ شو که دا یو د پلان له مخې نه وای امکان دی ولري په 10 کلونو په 20 کلونو کې به هم هغه لاسته راوړنې ممکنې نه وي. خو دا بیا د اسلامي امارت د مسؤلینو د اخلاص او د کامل ایمانداري نتیجه ده چې دوی په دې باندې وتوانېدله چې په اقتصادي برخه کې ډېرې پراخه او ښې لاسته راوړنې لرو. نو له ټولو ملي تجارانو نه د موږ خواست دا ده تر څو د اقتصادي پروژو په پلي کولو کې له اسلامي امارت سره په هره برخه کې همکاري وکړي. اسلامي امارت خپل مسؤلیت ادا کړی ده. د امن فضا قایمه ده. د ټولو ملي تجارانو چې هغه کوم د سر خطر و د دوی د مال خطر و هغه الحمدلله اوس د امن حالت ته راغلی ده. زه دا د دې په خاطر چې تحدیث بنعمت د موږ ملي تجاران وکړي په دې 4 میاشتو کې تنها د کابل په ولایت کې نه بلکې په ټول افغانستان کې د اختطاف کچه 0 ته راټیټه سوې ده. موږ د یو اختطاف شاهدان نه یو. که چېرته بعضې پیښې هم سوي دي د افغانستان د اسلامي امارت قهرمانو امنیتي مجاهدینو
په وخت باندې لاسرسی ورته کړی ده. په کابل ولایت کې په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو باندې ګرځېدل د دوی یو دیني دنده وجیبه ده او په موخه یې د ډاډ ډک پیغام داسې بیانوي. اوس د دې وخت را رسېدلی ده تر څو د خپل ملک ته، د خپلې خاورې ته او د خپل ملت ته په هره برخه کې ترقي ورکړو. د افغانستان اسلامي امارت مصمم ده او دا یې په عمل کې ثابته کړې ده. ډېرې خبرې د اسلامي امارت د مسؤلینو نه دي زده، تر خبرو نه یې عمل ته ډېره زیاته توجه کړې ده. که د اقتصاد په برخه کې، که د علم په برخه کې، که د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې، همداراز خاصتا د صحت په برخه کې کومه لاسته راوړنې اسلامي امارت په دې 2 کلو کې کړې دي دا بېسارې دي. او همداراز د تعلیم په برخه کې هم د اسلامي امارت خاصه توجه ده تر څو د موږ د علمي کدرونه په علمي لحاظ ښه ترقي وکړي. له هغې ورځې نه چې اسلامي امارت په افغانستان کې حاکم شوی ده، سره له دې نه چې اقتصادي مشکلاتو سره به اسلامي امارت مخ وي، خو بیا هم چې څومره دولتي پوهنتونونه دي، د هغوی د لیلي سیستم، د هغوی د استادانو قدري معاشات، د هغوی د استادانو عادي معاشات دا په خپل وخت باندې اجرا شوي دي. یوه میاشت هم په دې کې تاخیر نه ده شوی. دا د افغانستان د اسلامي امارت په هره برخه کې هغه پیشرفتونه دي چې په دې کې دنیاوال هم معترف دي او خپل افغانان هم د دې شاهدان دي. دا د کابل ولایت د مقام د فعالیتونو یو لنډ مستند و چې تاسو ته مو وړاندې کړ. هیواد مو د آبادۍ لوري ته روان دی او د همدې آزاد او خپلواک اسلامي نظام تر چتر لاندې به ګران افغانستان د آبادۍ هغو پوړیو ته رسوو چې د جوړونې د الهام په توګه د نړۍ الګو وګرځوو. آرام ژوند او مسکا دا ولا زړونه